د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د امنیت امیر د عاشورا مراسمو په ورځو کې د کلک امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. نوموړی زیاتوي د جوماتونو، تکیهخانو او هغه ځایونه چې د عاشورا مراسم پکې ترسره کیږي ځانګړي کلک امنیتي تدابیر نیولي ترڅو د عاشورا مراسم ترسره کوونکي خپل مراسم له ویرې او اندېښنې پرته د بشپړ امنیت په فضا کې ولمانځي. به فضل پروردگار ما تدابیر ویژه‌ای را روی دست داریم که در تمام تکیهخانه ها و مساجد و همچنان در سطح شهر قطعات مشترک امنیتی البته توظیف هستند به خاطر تامین امنیت تمام همشهریان ما. په ورته مهال کې د عاشورا مراسم ترسره کوونکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې د امنیتي ځواکونو څخه مننه کوي. له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په راتلونکو ورځو کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. مراسم‌های عاشورا، مراسم‌های عزاداری داره خوب پیش می‌رود. ارگان‌های امنیتی هم از عزاداران خوب حفاظت می‌کنند، شب و روز زحمت می‌کشند. اظهار سپاس و قدردانی داریم. امیدواریم انشاءالله همکاری‌ها تداوم داشته باشه. مسئولین امارت اسلامی در کنار مسئولین تکایا و مساجد شبانه روزی دارن امنیت برقرار میکنن و انشالله خوشبینم هستیم که بتانیم چند روز دیگه هم که این مراسمات عزاداری هست با هیچ گونه محدودیتی که الحمدلله وضع نشده برنامه ها برگزار بشه و انشالله به خیر و خوبی مراسمات خلاص شود. د یادونې وړ ده چې د عاشورا مراسم د بلخ په ګډون د هیواد په نورو ولایتونو کې هم په ځانګړو امنیتي تدابیرو سره لمانځل کیږي.